Jungle. السلام علیکم، زه یم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې. تر دې دمه خبرونه. راځئ چې وګورو د ټولو اول سر خبرونه. د قومي اسمبلۍ په بجټ اجلاس کې اپوزیشن زبردست احتجاج وکړ. د کرونا وایرس د هیلث ورکرانو لپاره تر 1 کروڑ روپو پورې اووه نکات خصوصي پیکج اعلان شوی دی. په لندن کې د میا محمد نواز شریف د چهل قدمۍ تصویر په اخبارونو کې چاپ شو. د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي صدر اسفندیار ولی خان وفاقي بجټ بې مطلبه شی ګرځولی دی. د پېښور د جمرود په علاقه کې په یو زهریله کوهي کې د 6 کسانو د مرګ او د 3 کسانو د حالت د خرابۍ اطلاعات دي. په ملک کې کرونا وایرس هغه شانتې په زور ده. په صوبه کې به د کرونا وایرس د مقابلې دپاره په هسپتالونو کې جدید سهولتونه فراهم کولی شي. اجمل وزیر خان په ملک کې د پېټرولو بحران قدرې کم شوی دی، خو ولې د وړو او چینو بحران لا هغه شانتې جاري دی. د سرکل تخبیر ډي اس پي بشیر خان یوسفزۍ د شیرګړ صحافیانو په اعزاز کې یو استقبالیه ورکړه. او اوس ګورو، راځئ د دې خبرونو تفصیل. د قومي اسمبلۍ په بجټ اجلاس کې اپوزیشن زبردست احتجاج وکړ. اپوزیشن د احتجاج کوریج په نه کېدو باندې د اپوزیشن ارکانو په خپله پوټیجز جوړول او بهربۍ لیږله. دا احتجاج په قومي اسمبلۍ کې د بجټ تقریر د اخرې پورې جاري و. د اپوزیشن ارکانو واکاوټ هم وکړ. د کرونا وایرس د هیلث ورکرانو دپاره د 1 کروڑ روپو پورې اووه نکات خصوصي پیکج اعلان شوی دی. د دې سره به د ټیکس په مد کې رعایت کولی شي. د کرونا وایرس له وبا د سببه شهید هیلث ورکرانو ته به خصوصي شهید پیکج ورکولی کیږي. د دوی او د دې د خاندانونو د علاج او ټیسټونو به خصوصي اهتمام کولی شي. دوی ته به خصوصي قومي ایوارډونه ورکولی کیږي. د ظفر مرزا د وینا مطابق به د دې خصوصي پیکج نه د کرونا وایرس د هیلث ورکران او د سکیورټي ورکران پیدا اوچتولی شي. د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په لندن کې په یو پارک کې د چهل قدمۍ تصویرونه په قومي اخبارونو کې چاپ شو. ویل شوي دي چې دی د ډاکټرانو په هدایاتو باندې چهل قدمي کوي.
د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی صدر اسفندیار ولی خان وفاقي بجټ بې مطلبه سیز ګرځولی دی. د ده د وینا مطابق عوامي نېشنل پارټۍ بجټ مسترد که او مطالبه یې وکړه چې په NFC ایوارډ د فوري عمل درآمد وکړی شي. په ملک کې کرونا وایرس له هغسې خوله خښه کړې ده، نوي کیسونه لګیا دي راځي. د اطلاعاتو او تعلقات عامه صوبایي مشر اجمل خان وزیر ویلي دي چې د کرونا وایرس د مریضانو دپاره به په ټوله صوبه کې په هسپتالونو کې خصوصي سهولتونه فراهم کولی شي. په دې سلسله کې به 38 ICU او 127 های ډیپنډنسي یونټس قایمولی شي. په کرونا کمپلیکس کې به د ویډیو کال اهتمام کولی شي چې د مریضانو لواحقین د خپلو مریضانو سره براه راست د خبرو اترو کولو جوګه وګرځولی شي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان د LRH اسپتال د بورډ آف ګورنرز د تحلیل کولو مطالبه کړې ده. د زیاته کړې ده چې د صحت د نظام او د هسپتالونو د تباهۍ ذمہدار نوشیروان برکی دی. په ملک کې د پیټرولو په بحران کې قدرې کمی راغلی دی. ماهرین وایي چې په راروانو 2 ورځو کې به دا بحران ختم شي. خو بلې خواته د وړو او چینو بحران لا هغسې په زور دی. وړه په مارکیټونو کې نه میلاویږي، چینی لګیا دي ورځ په ورځ باندې ګرانیږي، څوک هم تپوس والا نشته، عوام په شدیدو مشکلاتو کې گیر دي. کتونکو په دې سکرین باندې تاسو په دې تصویر کې وینئ چې یوې خواته په کرغستان کې د کرونا وایرس د SOPs مطابق د جمعې مونځ لګیا دی ادا کیږي او بلې خواته د پاکستان په فیصل آباد کې د کرونا وایرس د SOPs اډو څخه خیال نه دی ساتلی شوی او مونځ ادا کیږي. د لاهور پیر اکبر علی شاه حق ورسید. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې وینئ چې یوې خواته د مرحوم د جنازې مونځ ادا کیږي او بلې خواته د مرحوم آخري دیدار کولی شي. د سرکل تخبی DSP بشیر خان یوسفزئی د شیرګړ مقامی صحافیانو په اعزاز کې یوه استقبالیه په شیرګړ تاڼه کې ورکړه. په دې استقبالیه تقریب کې د شیرګړ پریس کلب ټولو ممبرانو شرکت وکړو. د شیرګړ SHO سب انسپکټر عبدالسلام په دې موقع باندې د میزبان کردار ادا کړ. صحافیانو د DSP SHO او نورو پولیس افسرانو سره خصوصي فوټوګرافي وکړه. د اطلاعاتو مطابق د پیښور د جمرود په علاقه کې یو زهریله کوی ته یو سړی ورکوز شو چې ډیر وخته پورې د کوی نه واپس را ونه خاته. د پرله پسې ورته 8 کسان نور هم ورکوز شو ورپکې غیب شو. وایي چې په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکي او 112 ټیم په موقع باندې ورسېده. دا 9 واړه کسان د 2 غنټو مسلسل جدوجهد نه پس را وخېجول چې پکې 6 کسان په موقع باندې مړه او د 3 کسانو حالت پکې انتهایی خطرناک دی. د اطلاعاتو مطابق د ریسکي او 112 د ټیم یو اهلکار هم په دې موقع باندې بېهوشه شو. وایي چې د تخبای د جامړې په علاقه کې د تماکو 6 بټۍ پرله پسې په یو ځای باندې لګیا دي کار کوي. تبه د مرغه د تماکو په دې 6 بټو کې په یوه باندې ناڅاپه اور ولګېده. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکي او 112 فایر فایټر ټیم په موقع باندې ورسېده. د اور مړ کېدو کوشش شروع کړ خو ولې 2 بټۍ سوځېدلې وې او 4 بټۍ دې په مهارت سره د سوځېدو نه بچ کړې. د دې سره دا خبرونه پای ته ورسېدل. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو پوینټ TV سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن باندې ګوته کېږدئ. دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.